دینی اسلام کې د څلور قسم زناورو د قتل نه د وجلو نه منع راوسته شوې ده. حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څلور قسمه زناور به نه وژنئ چې په هغې کې یو میږی دی. میږی چې کوم دی په هر کور کې په هر ځای کې شته دی او دا یو ډېر وړوکی مخلوق دی، خو د دې د نه وجلو د حکم وجه کومه چې کومه ده هغه دا ده چې دا یو ډېر خیرخوا زناور دی. چې کله سلیمان علیه السلام د خپل لښکر سره روانو نو قرآن کې دغه واقع ذکر دی چې یوه میږی وه او هغه د خپلو میږیانو ته چې دا خواره شوي وګرځېدل ځان له رزق کته، او د سلیمان علیه السلام لښکر چې و ډېر دروند لښکر و، ډېر زیات مخلوق پکې و، نو هغه اواز وکړو چې ای زما قومه ټول خپل سرو ته ننوځئ. اعلان یې وکړو هسې نه چې سلیمان او د هغه قوم سلیمان علیه السلام او د هغه قوم راشي او په تاسو باندې د هغه لښکر راشي او په تاسو خپې کېدی او هغوی تاسو نه نه خبر. نو دا خیرخواهي چې کومه ده دغه واقع چې کوم تاسو ته ما ویله دا قرآن کې الله رب العزت ذکر کړی ده او د سوره نمل په نوم باندې یو پوره سورت هم په قرآن عظیم شان کې شته. دویم چې کوم دی حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والنحله، تاسو به د شاتو مچۍ نه وژنئ. د شاتو مچۍ چې کومه دا یو داسې مخلوق دی چې دا یو خیرخوا دی، شپه ورځ په خپل محنت وکړي او یو ګل نه هغې نه رس راوړي او د هغې نه یو بهترینه غذا شهد جوړ کړي چې د انسان دپاره به دې کې شفا ده. او موږ انسانان ورشو او هغه شات راوالو، نو دغه باندې هم یو صورت شته دی، سوره نحل ورته وایي. نو دغه خیرخواهۍ په وجه باندې حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به د شاتو مچۍ هم نه وژنئ. دریم نمبر هدهد، موږ ورته پښتو کې مولا چرګک وایو چې مولا چرګک به هم نه وژنئ. ښه د دې وجه څه ده چې کله سلیمان علیه السلام بادشاهي وه په هغه وخت کې دا مولا چرګک لاړو سبا ښار ته چې په یمن کې دی، د شام نه هغه ځای ته لاړ. په هغه ځای کې یو ملکه وه د هغې نوم بلقیس و. هغوی به د نور عبادت کوو، د اور عبادت به یې کوو، الله دې اوس ما نه غلطوي خو لکه د اور عبادت به یې کوو. هغه ځای نه هغه بیرته راغی او سلیمان علیه السلام ته وویل چې داسې یو ښار دی چې په هغې کې یو ملکه ده بلقیس نوم یې دی او ډېر قیمتي دغه باندې ناست دی او داسې عبادت د اور عبادت کوي. نو بیا سلیمان علیه السلام هغه له بیا خط ورکړ هغې په نامه باندې هلته یې ویوړو. د هغه ځای نه بیرته راغی نو تقریبا 8000 کیلومیټر لار د په هوا باندې د دین اسلام د خیرخواهۍ دپاره دا والې وه. نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هدهد به هم نه وژنئ مولا چرګک. دریم چې کوم دی موږ پښتو کې عربۍ کې ورته سرد وایي او پښتو کې ورته ټیغک وایي. دا ټیغک به هم نه وژنئ. د دې ټیغک کمال دا دی چې دا ټیغک د دې نورو مخلوقاتو د دې حشراتو دا خیرخوا دی. کم په زناور چې هغه دا واړه واړه زناور خوري لکه مار شو، چندخه شوله، داسې بعضې نور څیزونه دي هغه دا زناور خوري او دا وګوري چې دا خو ظلم کوي او سم یو حل راغستی، نو دا ورشي که ماري حمله پې کوي وژني، که چندخې د هغه ځای نه اوچتې کړي لرې بل ځای ته یې ویسي هلته یې وغورځوي. نو د دغې خیرخواهۍ په وجه باندې دغه چې کوم دی حضور اسلام فرمایي چې دا هم یو خیرخوا دی، نو دا مه وژنئ. نو تاسو او موږ هم دا پکار دی چې الله رب العزت یو زناور له د خیرخواهۍ په وجه باندې دومره لوی مقام ورکړ چې د هغې وژنې په موږ باندې منع کړې ده چې دا به نه وژنئ. نو موږ ټول له پکار دی چې خیرخواهان جوړ شو.